وایي ژونده له ژړا نه ستړی شوی یم وخانده کیسې کوه مزې کوه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ بشیر احمد حکیمزی یم تاسو ګورئ ستانزور ټي وي او د ستانزور ټي وي څخه د مازدیګر لمر خپرونه ګورئ نن را سره یو دروند میلمه استاد امدادالله حقمل دی چې ډېر د پخوا څخه شعر لیکي د ده شعر او غزل مه هېروئ لومړی به د ده څخه شعرونه اورو بیا به نورو خبرو ته راځو استاد محترم مهرباني به دې وي کیسه به یې هر ساز کې تکوله جړېدله بارانو لمدېدله چې پخوا مې تېرېدله دا څرنګه نشه وه په ولا ورته حیران دا څرنګه نشه وه په ولا ورته حیران مننه وایي دا څرنګه نشه وه په ولا ورته حیران وم څړنګه بنګه تلله څړنګه بنګه تلله غورځېدله پاڅېدله بارانو لمدېدله چې پخوا مې تېرېدله مننه تعریف د خپلې مینې په دوه ټکو راوکړ تعریف د خپلې مینې په دوه ټکو راوکړ هغه څنګه تعریف د خپلې مینې په دوه ټکو راوکړ ژړا وه انګولا وه کله کله خندېدله بارانو لمدېدله چې پخوا مې تېرېدله راپټه شه ما ویلې لیونۍ باران ورېږي راپټه شه ما ویلې لیونۍ باران ورېږي مننه راپټه شه ما ویلې لیونۍ باران ورېږي مسکی شوله جدا شوله روانه زنګېدله بارانو لمدېدله چې پخوا مې تېرېدله بیخي حد دې کړی دی مننه وایي سلګۍ سلګۍ راپرېوته غزل ځواني مې سلګۍ سلګۍ راپرېوته غزل ځواني مې مننه وایي ګړۍ له زنګقدرو چې له ما وبېلېدله څنګه حقمل صاحب سلګۍ سلګۍ راپرېوته غزل ځواني مې ګړۍ له زنګقدرو چې له ما وبېلېدله وایي بارانو لمدېدله چې پخوا مې تېرېدله حد دې کړی دی مننه سر وخوري غنمرنګه غنمرنګه ښکلي ښکلي سر وخوري غنمرنګه غنمرنګه ښکلي ښکلي مننه وایي سر وخوري غنمرنګه غنمرنګه ښکلي ښکلي غوټۍ په ملا نرۍ چې سمېدله ماتېدله وایي بارانو لمدېدله چې پخوا مې تېرېدله مننه خوشحاله اوسئ میخور به جام نسکور کړي که خبرې په نشه شي میخور به جام نسکور کړي که خبرې په نشه شي نشه که چا د مینې د زړه جام کې ولیدله نو وایي بارانو لمدېدله چې پخوا مې تېرېدله هغه چې ستاینه د زینت کتاب کې نه وه هغه چې ستاینه د زینت کتاب کې نه وه لمبه یې کړه ځواني چې به په حسن نازېدله او بارانو لمدېدله چې پخوا مې تېرېدله له ژونده دې لاس واخلي دا ځینې ځینې ښکلي د ژونده دې لاس واخلي دا ځینې ځینې ښکلي اشنا چې مې لیدلو لکه شمع سوځېدله بارانو لمدېدله چې پخوا مې تېرېدله حقمله مینه نه ده دی سور اور د ځینې زړونو حقمله مینه نه ده دی سور اور د ځینې زړونو سیلۍ وه له باران سره ګلۍ وه ورېدله بارانو لمدېدله چې پخوا مې تېرېدله مننه خوشحاله اوسئ مننه چې په دې خوشحاله شېبې ورته وي او که غمګینې شېبې ورته وي او چې په دې کې دې زمونږ هغه ادبي تنده خړوبه کړله دا راته ووایه د غزل کې دې د مینې رنګ ډېر و څنګه عاشقي دې کړې یا نه دونه کې یا دې کړې ده یا دې نه ده کړې نو داسې ده چې انسان فطرت د مینې نه پیدا دی که نه او په مینه باندې یعنې پیل شوی دی نو دا خو فطري ده چې هر سړی به ختمن یعنې مینه به کوي او مینه به یې کړې وي څه د دنیا سره او څه د عقبا سره او څه د مور سره او څه د کور سره او څه دا هغه مینه چې هغه یعنې جدا ده او مجازي ده بین له ځوانۍ څخه کېږي نه څنګه په مینه کې د خواږه ډېر ولیدل که درد نو داسې ده چې دا د مینې تاریخ چې موږ ته راپاتې دی نو من پکې خواږه نه دي لیدلي که نه ځکه چې تاریخ ټول له ترخو نه ډک دی که موږ د هغه نه شروع وکړو نو صرف او صرف په اسلام تاریخ کې یوسف او زلیخا سره یو ځای شوي دي په اسلامي تاریخ کې واده کړی نور چې موږ د هغې نه وروسته چې کم هغه ګورو مثلا مومن خان او شیرینۍ خلک یادوي که هغه دغه شان واخله چې مړه دي کې مې یو کس نه شعر اورېدلو وایي چې لیلا څنګه وایي اسمان ته لار د خطو نشته او لیلا مجنون د په عاشقۍ ختلې دي نه
ما له هغه په عاشقۍ وختل ته په رسۍ خېجي کوه بیا سبانې نه ته کیسې نه دا خو هسې د خلکو یو هغه د موقف دی چې هغوی ته یې ورکړی دی د مینې لپاره که نه دا انځور یې داسې کړی دی که نه څوک اسمان ته غیر د عیسی علیه السلام نه څوک نه دي ختلي هو همداسې ده نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه که چېرته مو خوښه شوي وي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب ویډیو لایک او شیر هم کړئ نو استاد محترم ډېره مننه درنه کوم چې خپل قیمتي وخت دې موږ سره ضایع کړو که ضایع کړی دې نه وي نو وخت خو تېر شو